یو بل لار ته هم کولی شي چې پیسې جوړې کړي ته نه که ته چېرته مثلا خلصه قراردادونه حتما لري روابط جوړولی شي مشکل نه دی یا په خپله موټر لري یا اوبر کې یا شوفر کې نو ته کولی شي مېلمنو ته ولیکې یا چې کله دوی تا سره بوکینګ هم کوي او ته پوهېږي دا د بیرون ځای نه راځي اکثر هلته معلومیږي دا د مثلا بیرون ملک نه راځي ته ورته میسج پرېښودی شي چې زه ډراپ او پیک اپ آپشن هم لرم مثلا د ایرپورټ نه د پیک اپ کوی شم په کور کې لیکلي دي چې زه تا بېرته ډراپ کوی هم شم مکمل دا اټومیټ کوی شي که نه غواړې په خپله یې وکړي یو کس چې هغه ټکسي لري هغه سره د خبره کړې ده ورور زما میلمه دی لاړ شه پیک اپ ورور زما میلمه دی لاړ شه ایرپورټ ته ورسوه نو ده کې هم ته پیسې جوړولی شي او دا هم یو لار د پیسو انکم کېدلی شي چې ته استفاده کړي زما نظر دا دی ټول ته یو ځل لاس ماچوه چې کله کور د استفاده کو یو میاشت 2 میاشتې تجربه پیدا کړه بیا پکې نور ریونیوز آپشنونه اضافه کړه تر څو پورې ښې مینج کړي راځئ یو لنډه کتنه یو هغه ته وکړو د ریزولوشن سنټر ته وکړو چې یو مشکل په ایربنبي کې پیدا کېږي څنګه یې زه حلولی شم